مسند امام اعظم حدیث نقل کړی دی یو سړی رالی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته ویلې ول یا رسول الله په جهنم کې موحدین چې د الله وحدانیت مني یعنی لا اله الا الله محمد رسول الله ولا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ولا دا په جهنم کې یې پاتېږي د الله رسول ته و دا سیستم یو ورځ به جبرائیل امین علیه الصلاۃ والسلام پر جهنم تیریږي چې تیریږي د جهنم د اور څخه به غږ راځي یا حنان یا منان علما فرمایي دا د اسم اعظم څخه دی ته چې هر دعا کوي دغه وایي یا حنان یا منان الله ستا دعا بیا نه ردوي الله ستا دعا قبلوي خامخا جبرائیل امین علیه السلام به ډېر تعجب وکړي چې دا څوک دی په جهنم کې چې د حنان او منان چیغې وایي نارې وایي جبرائیل امین علیه السلام به راشي د الله رسول فرمایي تر عرش لاندې به پر سجده شي الله پوښتنه ځینې وکړي جبرائیل سر راپورته کا دی چې سر راپورته کړي ورته وبه وایي خیر دی ورته وایي جبرائیل امین علیه السلام چې یا الله داسې پر جهنم را تېرېدم یو ډېره ناولاده مې ولیدله وای څنګه وای داسې غږ مې واورېد د یا حنان یا منان دا دواړه د الله نمونه دي یا الله مهربان رب یې پر ما رحم وکړه الله په ټولو خبرو خبر دی یا الله رب العزت داسې یو سړی د جهنم په اور کې الله ورته وفرمایي ورسه جهنم لره مالک ته ووایه د جهنم چې کومه مشره داروغه بلل کېږي د جهنم چې کوم چا په کنټرول کې دی مالک فرشته نمیږي نیم د فرشتې دی ورسې ورته ووایي د جهنم دروازه ور وټکوي چې ور وټکوله مالک راوځي ورته ووایي چې داسې الله فرمایي داسې هغه یو سړی په جهنم کې دی هغه راوباسه دی به خپل حال ورته وایي داسې راتېرېدم پلانی مالک به ولاړ شي چې ولاړ شي وګرځي حالانکې پیغمبر علیه السلام فرمایي دا مالک فرشته نه ده دا د جهنم هر ډبر هر لوټه داسې پیژني لکه مور چې خپل اولاد پیژني را بسې وبګرځي هیڅ شی به نه پیدا کېږي بېرته به راشي جبرائیل امین علیه السلام په دروازه کې ولاړ دی ورته وبه وایي زه خو ولاړم ما پسې وکتل ولکه یا د ډبرې پر کېدی یا د اوسپنې پر کېدی یا د انسان پر کېدی داسې اورونه لګېدلي بیا دومره لاندې د الله رسول ناست دی وخت یو شي غږ غوږ جبرائیل امین علیه السلام رالی ول یا رسول الله دا غږ دی واورېدی ول دا چې شو نه یم په خبر ویلې ول د نن څه اویا کاله مخکې جهنم ته یو شی وروغورځوئ نن یې